ملګرو آیا تاسو ته پته ده چې په ویډیو باندې لیکل څنګه کیږي؟ که چېرې درته پته نه وي نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې درته سټیپ بای سټیپ ټوله طریقه ښیم لکه څرنګه چې تاسو دغه لیکلو والا ویډیو کتلی شئ ملګرو. څنګه کولی شئ په هره ویډیو باندې دغه رقم ته ښایسته او ډیزایندار لیکل وکړو. نو دغه ویډیو راسره وګورئ. ها ملګرو څنګه کولی شئ چې دغه رقم ته ویډیو جوړه کړو؟ نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه هم د ویډیو شیر کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې ودانه کوم. دغه ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل ایکن تړی د سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو راځئ د ویډیو په طرف. تاسو راشئ خپل انشاټ اپلیکیشن به راخلاص کړئ. چې کله انشاټ اپلیکیشن راخلاص کړئ دلته تاسو دغه شان صفحه راشي. دلته ګورئ ملګرو په دغه صفحه کې به بیا راشئ په دا ویډیو باندې کلیک کړئ. چې کله په ویډیو باندې کلیک کړو دلته به بیا تاسو ته دغه شان صفحه راشي ملګرو. دا شان صفحه به راشي دلته به راشي په دا نیو باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په نیو باندې کلیک کړئ ملګرو تاسو ته به دا شان صفحه راشي. په دغه صفحه کې تاسو به خپل یو عکس یا ویډیو ورته انتخاب کړئ. مثلا زه دلته راځم یو عکس ورته انتخابوم. دغلته راځم مثلا دغه عکس ما انتخاب کړم ملګرو. زه دلته راځم اول د دې لپاره موزیک انتخابوم. دغلته راځم په دا موزیک کلیک کوم. دلته راځم یو موزیک ورته انتخابوم. تاسو غواړئ که سندره غواړئ که نظم غواړئ هغه به ورته انتخاب کړئ. مثلا زه دلته راځم یو نظم انتخابوم. کلیک کړئ. چې کله پیج باندې کلیک کړئ دلته به راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. دا وښایي ملګرو په ټیک مار علامه چې کله کلیک کړئ دلته به راشئ ملګرو دغه ډوریشن باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو دغلته په د ایډیټ باندې کلیک کړئ. چې کله په ایډیټ به دغه پسل آپشن باندې کلیک کړئ دلته تاسو څو ثانیې ویډیو غواړئ هغه به ورته ولیکئ. مثلا زه 20 ثانیې غواړم د 20 ثانیې ورته لیکم. دلته به په ټیک مار علامه باندې کلیک وکړم بیا به راشم په د ټیک مار علامه باندې کلیک کړم. دا ګوره 20 ثانیې برابره ویډیو دومره راځي ملګرو. نو موږ ته همدغه هم ترا کړو. اوس دلته راځم ملګرو په دا ټکسټ آپشن باندې کلیک کوم. موږ څنګه کولی شو لیکل وکړو؟ اول به تاسو راشئ دلته به خپل بیت واورئ چې څنګه دی بیت څنګه دی. دلته مثلا اوس زه راځم په دې ټکسټ باندې کلیک کوم. دلته ویلي دی که نه چې په عشق کې دې شهید شم. دلته راځم همدغه ورته لیکم. کله مو لیکل وکړه ملګرو دلته به راشئ دغه ځایونو کې ملګرو موږ کار نه لرو ځکه دا مې نورې ویډیوګانې کې درته ښودلي. دلته به راشئ په ټیک مار باندې کلیک کړئ. دلته به راشئ ملګرو دغه آپشن چې کوم دی دا به تر اخره پورې بوځئ ملګرو. اوس دلته راځم ملګرو دا که تاسو غټوئ او یا وړوکی کوئ زه دلته غټوم تر څو تاسو ته په سمه توګه ملګرو وښیم ملګرو. بیا به راشئ دا به دلته لاندې کېږدم. اوس راځم دغه اورم چې دغه اوله کړۍ تر کوم ځي ده تر دغه ځي موږ سره اوله کړۍ ده. اوس دلته راځو ملګرو په همدغه باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ په د سپلاټ باندې به کلیک کړئ. چې کله په سپلاټ باندې کلیک کړئ ملګرو دغلته اوس دغه دوه برخې شوې. دلته ګورئ ملګرو دلته فاصله راغله. دا بېله برخه ده ملګرو. اوس دا بېله برخه ده. اوس موږ په دې برخه کلیک کوو. دلته راځو دغه غورو نظم چې دویمه کړۍ څنګه ده. دلته اوس راځو په ایډیټ باندې کلیک کوو. چې کله په ایډیټ باندې کلیک کوو اوس دلته دا مخکینۍ برخه چې کومه ده دغه مخکینی خط دا به موږ ترېنه ډیلایټ کوو. اوس راځو دلته موږ ورته لیکو جنتونو اوس موږ دویمه کړۍ هم ولیکله ملګرو. په دغه ساحه کې تاسو کولی شئ د خپل خط ته سټایل ورکړئ. یعنې زموږ خط په کوم ډیزاین کې راشي دلته ګوره زیات ډیزاینونه تاسو ته راځي. که دا ووهئ ملګرو تاسو سره په دې ډیزاین کې خط راځي. که دغه ووهئ ملګرو تاسو سره په دې ډیزاین کې راځي. دې خوا نه په دې دلته ملګرو ډیزاینونو ته ګورئ. هر رقم ډیزاین چې دی تاسو خوښوئ هغه تاسو خوښولی شئ ملګرو. دا وګورئ ملګرو دغلته ګورئ دلته کتلی شئ ملګرو چې زیات ډیزاینونه تاسو ته راځي. مثلا زه دغه غواړم نو په دغه ځای کې تاسو د دې ډیزاین سپیډ هم کمولی او تیزولی شئ. اوس به راشئ په ټیک مار باندې به کلیک کړئ. دلته اوس ګورئ ملګرو موږ سره اوله کړۍ دا ده. اوس په دې کې تاسو کولی شئ د دې دغه ذکره تاسو کولی شئ د دې سټایل هم بدل کړئ. یعنې یو خط ته یو رقم ته سټایل ورکړئ چې دغلته کتلی شئ. مثلا زه غواړم دې ته دا سټایل ورکړم. اوس دلته تاسو ګورئ ملګرو اوس به راشئ ملګرو دلته بیا په سپلیټ باندې کلیک کړئ او دلته په ایډیټ باندې کلیک کړئ چې کومه درېیمه کړۍ راغلې وه هغه به همدغه طریقه باندې ولیکئ. دلته به ګورئ ملګرو په همدغه خط به دلته به راځئ په دې خط به کلیک کوئ. بقایي چې کوم هغه و بیت و هغه به دلته ورته په ایډیټ کلیک کوئ لیکئ هغه دې خوا صفحه به پرېږدئ او نو دلته ستاسو ایډیټینګ ورته کېږي ملګرو. دلته اوس به راشئ ملګرو په د ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ. نو دلته ګورئ ملګرو زموږ هغه چې دی تیار شو.
چې په عشق کې د انسان جنتونه لاندې اوسه. اوس به راشي ملګرو د دې لپاره به تاسو راشي په دا پاس ټیک مارل او ایکسپورټ باندې به کلیک کوئ. په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ نو ستاسو ویډیو به چې دا ملګرو ثبت شي. ښه ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نورو په لاس پاره همدا خدایه په امان.